الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. رواه أبو داود. ډیرو قدرمنو مسلمانانو، مؤمنانو، مستمعینو، مشاهدینو او د پیغام ټي وي تلویزیون مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دې وجنا د نن ورځې موضوع او عنوان دی زمونږ د درس په اسلام کې د ښځې درجه او مرتبه، او یا په بل تعبیر زمونږ په دین کې د زنانو حیثیت او قدر و قیمت. دې کې شک نشته چې نن سبا ځینې خلک نادانه، ناپوهه، چې قرآن و سنت باندې علم نه لري، عبور نه لري، نو د یو نوم بل نوم، د یو ځای بل ځای نه متاثره شي او د شعارونو باندې سته دوکه شي. کله به ویل کېږي چې حقوق زن، کله به وایي حقوق بشر، او کله به وایي چې یاره ښځو سره ظلم کېږي او ښځې سره زیاتی کېږي، او حال دا چې خبره داسې نه ده. اسلام کې چې د ښځې کوم حقوق دي د هغه موږ قایل یو، او هغه حقوق چې الله ورکړي او پیغمبر علیه السلام بیان کړي، نو موږ باید د هغې په حقوقو باندې اعتراف وکړو، عمل وکړو او هغه حقونه د هغو ادا کړو. په اسلام کې د ښځو دپاره خپل حقوق دي، د خاوند دپاره خپل حقوق دي، د مور و پلار دپاره خپل حقوق دي، د بچو اولاد دپاره خپل حقوق دي، د استادانو خپل حقوق دي، د ګاونډیانو خپل حقوق دي، د عام مسلمانانو په یو بل باندې خپل حقوق دي. ځکه دا حقوق دو قسمه دي. یو حقوق الله، د الله سبحانه وتعالی حقونه دي، او یو حقوق العباد چې هغه د بندگانو حقوق دي. د الله حق د حقوقونه لوی حق دغه بندگی ده. د دې وجې نه د معاذ ته پیغمبر علیه السلام وفرمایه: یا معاذ اتدری ما حق الله علی العباد؟ ای معاذ، تا ته پته ده چې د الله حق په بندگانو څه دی؟ نو بیا ورته وفرمایل چې حق د الله په بندگانو هغه دا ده: ان یعبدوه ولا یشرکو به شیئا، چې دوی به د الله بندگی کوي او د الله سره به په دې بندگی او عبادت کې هیڅوک نه شریکوي. دا خو د الله حق شو. نو دغه شانته
د مخلوق په خپلو کې یو په بل حقوق دي. لکه د ښځو حقوق په خاوندانو باندې. د الله سبحانه وتعالی په کتاب کې قرآن کریم چې زموږ په ایمان دی یو صورت دی په 114 سورتونو کې چې د هغې نوم دی سورة النساء. اسلام دومره ښځو ته ارزښت ورکوي چې یو پوره صورت یې د ښځو په نوم نومولی دی. سورة الرجال نشته خو سورة النساء شته. دا اشاره ده د ښځو اهمیت ته، قدر و قیمت ته په اسلام کې. دغه شانته په سورة النساء کې د ښځو د میراث ذکر دی په قرآن کریم کې. للذکر مثل حظ الانثیین یوصیکم الله فی اولادکم. الله په بچو کې تاسو دپاره وصیت کول لازمي کړي. اولاد دا یشمل الذکر والانثی، بنین و بنات چې هغه لوڼه دي او زامن دي دواړو لره دا شامل دی. د دواړو دپاره به وصیت کوي او دواړه میراث وړي. خو دومره فرق دی چې نارینه 2 چند برابر د زنانه او د جنۍ میراث وړي. ځکه هغه د پلار حق اخلي، بیا وروسته چې واده شي د خپل خاوند نه دغه نه بیا د حق وړي. د دې وجې نه د الله سبحانه وتعالی په نزد د ښځې حقوق شته لکه څنګه چې د نارینه حقوق دي. د ښځو دپاره اجر و ثواب و فضیلت شته لکه څنګه چې د نارینهو دپاره دی. د هغې د ایمان او د نیکو اعمالو اعمال صالحو په مقدار الله هغو له برخه ورکوي د اجر و ثواب. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي انما النساء شقائق الرجال. یقینا زنانه د نارینهو خویندې دي. د هغې لپاره په اسلام کې د خپل حق طلب کول او یا د هغې نه ظلم دفع کول دا حق الله سبحانه وتعالی ورکړی. او دا ځکه چې په دینی خطاب زنانه او نارینه دواړه مخاطب دي او په دې خطاب کې شامل دي. د دې وجې نه قرآن کریم کې به راځي یا ایها الذین آمنوا، نو په دې خطاب کې مؤمن زنانم داخل دي او مؤمن نارینم داخل دي. مګر هم هغه چې په هغې کې د زنانه او نارینه په منځ کې تفرقه ذکر شوی وي، لیکن دغسې احکام نسبتا نورو پورې ډېر کم دي چې هغه خاص کر ذکر وي دپاره د نارینه او زنانه ترې مستثنا وي. ځکه چې شریعت د زنانه او نارینه د دواړو دپاره الله پیدا کړی او په دې کې څه خاصیتونه دي او په دې کې څه طاقتونه دي، د هغو ټولو به لحاظ ساتلی کېږي. د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی په سورة ملک کې څه فرمایي؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. با خبر آیا نه پوهېږئ هغه ذات چې پیدا کول کوي او هغه باریک بین ذات، هغه ذات چې هغه باریک بین او خبردار دی. نو د زنانو لپاره ځانګړي وظیفې مقررې کړي او د نارینه‌و دپاره ځانګړي وظیفې او کارونه هغه ذکر کړي دي. نو د یو بل لپاره د بل په وظایفو کې هر قسم مداخلت کول د زندګۍ توازن خرابوي، بلکې زنانه‌و ته په خپل کور کې دننه د نارینه‌و برابر امتیازات او یا ځانګړتیاوې او یا ثوابونه دا ورکړی شوي دي. لکه څنګه چې ته په خپل کور کې دننه د دې مثال لکه د اسماء بنت یزید په روایت کې راغلی چې هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تشریف راوړ چې هغه د خپلو صحابه کرامو په مابین کې تشریف لاره ناستو. نو وی فرمایل
زما پلار او مور دې ستانه فدا شي بأبي و امي انت یا رسول الله. زه د ټولو زنانو له خوا نه تا ته د یو وفد په شکل کې راغلی یم په نمایندګۍ باندې او خپل ځان پوکوم، دا نه چې زه اعتراض کوم. زما نفس ستانه قربان شي د الله نبی. نشته کومه زنانه په شرق او غرب کې او دارنګه نشته یوه زنانه چې زما په راتلو علم ولري او که نه هغه دا چې زما ستا دپاره یو عرض دی یا رسول الله، ته د الله په حقه پیغمبر نبی رسولی، نو زه راغلی یم د دې دپاره چې زمونږ د زنانو ټولنه ستاسو په کورونو کې را بندي کړي دي یا را بندي کړی شوي دي او ستاسو د شهوت پوره کولو دپاره او ستاسو د اولادونو د ساتلو دپاره، لیکن ستاسو نارینه ټولنه په موږ باندې د جمعې او د جمع د لمونځونو هغه پابندي کړې ده، نن پرېږدي. دارنګه د مریضانو په پوښتنه کې او د جنازو په حاضرېدلو کې او د حجونو په ادا کولو کې او د حج او د عمرې د جهاد لپاره په وتلو کې چې کله نارینه وځي موږ ټول د هغو حفاظت کوو په کورونو کې. نو دې وجې نه آیا مونږ ستاسو سره په دې اجر و ثواب کې شریک یو او که نه؟ دا تپوس اسماء بنت یزید په روایت کې راځي د الله د نبی نه کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغو ملګرو ته مخاطب شو او وی فرمایل هل سمعتم مقالة امرأة قط احسن من مسألتها في امر دینها من هذه؟ ای صحابو، آیا تاسو د یوې زنانه نه چېرته هم یوه داسې وینا اورېدلې ده چې د دې زنانه د سوال نه بهتره وي په باره د دین کې؟ صحابه فرمایل یا رسول الله، زمونږ دا خیال نه و چې په زنانو کې به هم داسې یو څوک داسې وي چې داسې تپوس وکړي او دا سوال دې پیدا شي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې زنانه ته وویل انصرفي ایتها المرأه، ای زنانه زه لاړه شه واپس شه، واعلمي من خلفك من النساء، او دې زنانو ته چې ته راغلی د هغو په نمایندګۍ خبر ورکا چې ان حسن تبعل احداکن لزوجها وطلبها مرضاته، چې یقینا هغه ښایسته او ډېر ښه وخت تېرول او ګذران کول د خپل خاوند سره او بیا د هغې رضامندي او خوښي طلب کول، واتباعها موافقته تعدل ذلك كله، او بیا د هغې سره موافقت کول د دغې ټولو کارونو سره برابر ثواب به لري او ورکولی کېږي به. راوي د دې حدیث وایي چې هغه زنانه په داسې حال کې واپس شوه چې د خوشحالۍ د وجې نه د الله سبحانه وتعالی حمد و ثنا یې ویلې، او دا روایت امام بیهقي په خپل سنت کې ذکر کړی. همدارنګه یو بل روایت کې راځي چې یو زنانه د الله نبی خواله راغله او ورته ویلې چې نارینه د الله په لار کې د جهاد کولو د فضیلت له امله زمونږ نه ډېر مخکې شوي او زمونږ لپاره یو داسې کار نشته چې مونږ پرې د مجاهدینو د دغه اجر و ثواب حاصلولو جوګه شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ورته وویلې؟ مهنة احداکن فی بیتها تدرک عمل المجاهدین فی سبیل الله،
چې ته زنانه ته په خپل کور کې د یوې زنانه محنت او خواري او کار روزګار کار کول سره د الله په لار کې د مجاهدینو د عمل برابر ثواب چې ورکوي، نو په دې کې شک نشته. هغه شته، هغه دا دی چې من انفق على ابنتين او اختين او ذواتي قرابة يحتسب النفقة عليهما حتى يكفيهم الله او يغنيهما من فضله كائنا له سترا من النار. رواه احمد والطبراني في المعجم. څوک چې په خپلو دوو لورګانو او یا په دوه خویندو او یا په نورو خپلوانو زنانو باندې صدقه کوي، خیرات کوي، احسان کوي او په هغې باندې د صدقه کولو د خیرات کولو ثواب طلب کوي او غواړي، نو هغې پورې به الله جل شانه ورله کافي شي او یا به په خپل فضل باندې مالداره کی، نو هغه به ورله د جهنم د اور نه پرده شي او بچ به وګرځي. نو دې وجې نه د دې زنانو په دې کور کې عمل کول، په دې کور کې د بچو سرپرستی کول، د خپل خاوند په غیاب کې د هغې د مال حفاظت، د جان حفاظت، د عزت و د ابرو حفاظت، دا به بالکل د دې زنانو چې د خاوند په اعمالو کې کوم اجر و ثواب دی، که جهاد دی، که هجرت دی، که درس دی، که تدریس دی، که دعوت دی، د هغې کې به د ده پوره هغه سهم وي او برخه وي او الله سبحانه وتعالی به د علم اجر و ثواب ورکوي. نو دې وجې نه د ښځو ځینې احکام او مسایل هغه په اسلام کې ذکر دي چې یو د هغې نه د مثال په طور د هغې نارینه لپاره جائز نه دی چې د داسې زنانه سره ځان لشي چې محرم یې نه وي، څنګه چې د الله نبي د دې ځان د کېدلو منع فرمایلې ده چې لا یخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم. معنا دا ده چې هېڅکله دې نه ځان له کېږي، نه یو ځای کېږي نارینه د یوې ښځې سره منګرم په داسې حال کې چې محرم ورسره وي او یا یې دا محرم وي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو روایت کې راځي د خپلې بیبي سره زینبې سره ولاړو، په دې وخت کې صحابه تېرېدل، د الله نبي غږ پې وکړه چې ګورئ دا زما خپله بیبي ده زینبه. هغه صحابه ویل کله وحاشا یا رسول الله، مونږ به په تا څه بدګماني وکړو؟ هغه ورته چې نه، ان الشیطان یجري فی الانسان کمجري الدم، یقینا دا د انسان په دې رګونو کې شیطانی وسوسې هغه داسې سرایت کوي، جریان کوي لکه چې په دې رګونو کې دا وینه سریان او سرایت کوي. نو د دې وجې نه د بېځایه اختلاط او بېځایه ناستې ولاړې خبرونه د نارینهو سره د زنانو ناروا دي، حرام دي، نه به یې کوي. الله سبحانه وتعالی دې زمونږ او ستاسو زنانوې په دین باندې، په قرآن باندې، په سنت باندې پوهې کړي او کړي ګناهونه دې الله سبحانه وتعالی دوی له هغه معاف کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء
ومن يضلل الله فما له من هاد